دغه د یک بچ شومه اوس پرېږده اوس ځان له د کپن غم کوئ بس اوس خو د هګۍ ما وګټو ښه انشاءالله دې ته وایي اګتې بګتې مړه دا ایکې زما په پلار نیکه پسې بس په میراث کې لیکلی دی اسحاقیه پلار نیکه خو ډېر ښه خلک وو خو ته ډېر سپېری زه دا به ټول د بجلی والا مسله ده بس ټوله السلام علیکم وعلیکم السلام ایو منیر اوس په ګورو زما ملګری رالو ښه منیره راپاسه پاټي را باندې ډېره درنه ده خراب یې کړم د نه یار مړه ستا سره درنو د سپکو غم دی منګه پسې او ته پسې ولې تا خو بیا مخ ته بالټۍ اچولې 23 غنټې بالټۍ مخ ته ځوړندي ماړه لږ سا صورت شوی لکه زه به څنګه سال صورت شم اسحاقه 2000 روپۍ مې دغه حکومت دا راواغېستې ایشه بشي یو د نسواري رامنې قرض وه خو مې هغه لا ختمې کړې ته ډېر بد کار دی وکړو نو بد کار دپاره خو بد کار کې که نه مخکې وایه نو مخکې اوس خبره ده د اختر رانږدې ده لکه د اختر کپړو پیسې را سره نشته لکه زه به څه وکړم او د اختر کپړې ډېر زیات ضروري دي ښه ته صرف د اختر د کپړو په ټینشن کې ډېر سخت ټینشن کې د اختر کپړې دی په ما اختر کپړې پیسه او په ما دا څه لګیایي زه به قلم هوت هوش او حواس کې لګیایم دا اسحاق وایي اسحاق وایي بیا بیا کوي دا اسحاق وایي اخلي دله عالم کنه یاره ګوره سلیمان شاه ته پکې ګواشه ستا د اختر جوړه په ما سره د ګنډلو لکه ګوله غازي شاه غوندې کار را سره ونه کړي زاغه مړه څه خوشې شی ده زه ساغه تا ته ښکارم اسحاقه یقین مې نه راځي په راته په دې غوږ کې لږ په طریقه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ستا د اختر جوړه په ما سره د ګنډلو په قرار بس یو خبره وکړم ما وې سپلی برله اوس وانه اخلي اپسلوټلی نه اله عمران خانه اله کنه مزید مزل به پسې نه کې دته مې خبره سره د جوړې کړې ده او د ګنډلو کړې بدغه دی په ما دی دا جوړه زما دپاره قابل قبول ده نور خو څه نشته خو پهله ځل د سلوتوب کار وکړو دا موبایل به ولټکم د خوش زامنو دا لړو مکمل پرېږدوئ په دې کې ډېره سخته ګناه ده کار روزګار کوئ چېرته مړه چېرته تبلیغ کې لاړ شئ باقي پاتې دا موبایل یې واخلئ موبایل د چا دی دا زما دی او راځئ چېرته ثواب کار وکړئ او ته کور ته ځه لاړ شه پیسې راواخله چې کپړې راوړه ټیک ده به تاسو چا وخت ته ځئ ځه د اختر په کپړو باندې پاک مړی بابا تاسو چا وخت ته ځئ ځه پاسئ ما خو ماف کولی نه خدای شته دا ګیم خو د نه ما ګټو خو منیر ته دوا کوئ چې هغه رانه خلاص کړئ بال بد شو لکه شرمونو شرمېدلم قابو ولې خدای خیر کو دا جالبي ده دا چا دلته کې کړی لکه څنګه خیر خو دا خو داسې منډه ووایه دا که قرضدار یې پسې راغلی نه منډه مې نه وایي ما تلې اوبو غم کوم لکه اسحاقه مړه اختر ته خو دغه 10 ورځې پاتې دي یار د کپړو څنګه چل دی بیا خو ټیلران نه اخلي ما وبشي ښه تا ته خو ما ویلي لکه څنګه به وشي ظالمه په چوک کې د تا هغه ورځ باندې ولاړو 3 ورځې خو ستا په چوک کې تېرې شوې یار مړه ګوره مسله دا چې زمونږ میلمانه وو زه دا 3 ورځې هغوی سره بیزي وم ستا میلمانه مې ولې موږ انډیا کې اوسېږو که پښتانه نه نه ته خو چاله خدای اوبه هم نه ورکوې خو زه کپړو راته صفا خبره وکړه که نه مړه وبشي ستا کار شوی دی ته ورشه انشاءالله سبا راځه ستا به کپړې ما راوړي روغ ژوندی به پرتې ژوندی سبا راشم سبا راځه ځه چیس کې مړه چای دی ستا په تندر ولې ځه بس ځه ورشه ځه دونه واک مې چېرته رسي په کور کې خواصیصات مې درته وکړو ملګری دی هغلته را روان دی کوم یو منیره تا ورته څه ووې ما کور کې کار کوي ای ته خدای دې دا وچ سټو چېرته د تاوان ځای او ته پې ما وراچې د ګټې کار تا ماله یو هم ونه کو اوس کوم خوا را روان دی داسې ورک شه ځه شابه روچه دې خوشې شي نه اوس دا پرې راخلاص شم بیا به رانه خوله نه خوږي ما چې څومره خیال یې مګو ته لړ کړلی دی ولکه مساله ولا راوړه قیصه ولا ختمه زین لکه ولې خیر شه څه نه ورک شوي لکه
څه مونیره او زه هم سړي کتل ولې مړه دا سپي راځي او دا سیمټ وړي هغه مې کړو هغې ته دې ته مې انتظار کوو یار بس پیسې مړ کړي ها خیر ته به ښه شي راځه لږ کښېنه دې سایډ ته راځه کښېنه وایه که نه خدای شته مار پسې جواب کوو خو بس زه لږ په دې کار کې لږ مصروفه شوم که نه نو بس ټایم رانه په دې ضایع شو مونیره خدای شته داسې مې یاد یې که نه لکه پوډري ته چې خپل پوډر یاد یو په ټایم ټایم کې داسې مې یاد یې یا لکه زما ضرورت دی که تا ته یاد یو که نه زه به درته بار بار در یادوم مین پس به در یادوم ډېر بد کې چې یاد یې دغه دی دا کیلې دې راوړي نه نه کیلې نه دي دا د کیلو پوستکي دي کیلو پوستکي دي کیلې ته ما وخوړې زه وږی وم ډېر. کیلې تا وخوړې زه مونیره ته ورشه ته ورشه ستا به هم 100 زر کارونه یي که نه او زه هم دا ټکه ټوکه کار کومه اوس تا کار شوی دی ښه اسحاقه خدای ستا تا ته چې ګورم که نه زیشانه ته نه ودرېږي او بل اختر یې په تمه کړي و 400 سپلی او ښایسته سوټ دا بدله کوم د چا د قسته او دقسې یې پرېښودو نو خو خوشي شی دی که نه هغې کې خو سزم که کړم شکه شوی مال هم را کړی و هغه اختر نو بس ته هم د هغه په نقش قدم روان نو زه خو هغسې نه یم که نه خوشیشیه چې زه دله علم نو علم یې دله که نه لکه مړی شا خو بیخي کمې ورځې پاتې شو 5 شپږ ورځې پاتې شوې نو یار زما کار دی ستا له به جوړه م اخیستی کېږي او ګنډلی کېږي به کله ده پسې راشه وبشي ښه او ستا کار شوی دی ته ورشه او سبا راځه انشاءالله شوی به ښه پته نه لګي خو یاره خدای دې خیر کوي خو ډېر شکل یا داسې ګاډ ورښکاره نه نه مړه چې دلې علم بس بیا دلې علم که نه بس خوله دا خویدلې رانه که نه جوړه ښکته او جوړه بره لکه وای ته دې غرق نه که دا څه کې دلته لکه خدای دې غرق نه کړ که ما وې که د خاني له سپي راخوشې کړی نه نه سپي نه و راخوشې کړی بل څه راخوشې کړی ومه خو تا ته زما د دې ټیمونو څه پته لګي چې بالکل هر ټیم کې پکس په پکس ماته یو ځای کې ناستي نو قرضدار یې او داسې چې چا داسې ومني هغه خو د ټیم معلومات کوي که نه لکه څنګه چل که وروره وبشي ښه ستا کار خو شوی دی الا نو څنګه به وشي بل ورځ اختر دی که نه لکه ستا سوټ د تانګ نه رابیل کړی دوکاندار بالکل سیټ ته ایښی صرف زما د پیسو نه پاتې دی منیره زما ورتلل پیسې ورکول او بس کپړې به دې اغوستي بس کپړې خو مې اغوستي الله دې پکې زما نصیب وکړي د خیر ډېره به ښایسته وي خو کله ورځو نو اوس خو ټیم نه دی اوس خو ستا کار به وشي بلکې شوی دی اوس ما دې خپل کار ته پرېږده نه خپل کار ته پرېږدم دغه نه دی خدای شته که یو سکند هم منې کړمه خو داسې کار کومه چې بس به انتظار کومه سبا به ستا انتظار کوم سبا به ورشو بس سبا به ورشو او ټیلر له به بس زما کار دی ستا کار شوی بلکې او به شي ښه ورځه ایو اسحاق ایو منیر خامار سپی خو دې ساتلی څه چکمک لګوي که نه مسلمانه دا خو دومره ښه سپی دی منیره خدای تعالی ولې یو اشرافه خوی ورکړی د سره چک نه لګي ونه چاته څه وایي ښه چې چک نه لګوي نو دې په زمانه بیا چیلۍ وساته که نه خوله ونیسه ډکه نه نه صحیح خبره کوم که نه چیلۍ هم چک نه لګوي او دا هم چک نه لګوي نو به هغې نه خو چیلۍ خلاص پۍ مې خو بدله کوي که نه اوس وایه بس څنګه څه حساب وشو لکه حساب کتاب خود ته د سپي لوبې ودرې په ټینشن کې اچولی یم سبا اختر دی او سبا اخرنۍ ورځ نن اخرنۍ ورځ زموږ سره چاکو مې م راوړی او تمانچه مې م راوړی دقه د سپېږمو د ماخوستن دی په وام تا خو زما د ورځې شپې ارامې کړي دي اوس سیده راپاسه ټیلر پسې وړو چې کپړې مخه سره ورکړو ویې ګانډي لکه وبشي که نه ښه تا ته خو ما ویلې ستا کار شوی دی به تیارې پرتې دي او راغېستل دي ته ورشه زه درځم بازار ته زه ځان ورسوه زما دا صبر دی داسې تمام کړی دی لکه څنګه چې خلک د خلکو د پرمان کسکر شاعرۍ صبر تمام کړی راپاسه ته زه درځم که نه بس دی شته کوي ستا نه بغیر لکه نو ته شوی کار دی که نه ښه ته زه کپړې درلم دغه درلم نه یو شی به هم نه راغلی ته ځه هلکه توتو بلو ته کور ته ځه زویه شاباله زه درځم که نه ته ځه دا سپی دننه کوم که نه سپی نه دی د دې د چیلۍ وایه ښه ځه زویه ته ځه ښه دننه ښه چیلۍ ځه شابه السلام علیکم وعلیکم السلام ایو ساق بھائی کاشف وروره څنګه خیر دی جی دا مې د ملګري دا دوکان زما هم د ملګري ابراهیم نیمې شپې راځه تا ته به سوټ میلاویږي موږ ډېره تادي وکړه په دې سوټ باندې داسې کار وکړه چې یو بېتخشه ښکلی سوټ راواله نارینه او که زنانه لکه دا محتوا تا ته نارینه ښکاري زنانه ښکاري داسې کار وکړه مزېدار ګل احمد ګریس جنټکس اپاق
وغیره وغیره دی کې یو مرل 650 روپو ولې سوټ راوړل مال دا یو سوټ دی دا مې مرګ ماشومانو لا کټ کړی دی او د تپاره ایله توله دی هلکه دا خو ډېر ښه شی دی اوس په وشیخه ته دا چې کمونیره هلکه ګوره رنګ یې ډېر بېتخشه ښکلی رنګ دی زما ډېر خوښ شو خدای شته هلکه ګوره کاشفه رنګ یې ډېر ښکلی رنګ دی ښایسته سوټ دی دا. دې متواسه به داسې خوند وکړي که نه او ته فکر مه کوه اوبه شي ټیک ده ښه د دې راته فاینلي خبره کوه 650 روپۍ خو دله قطعا نه در کوم لږه ګزاره پکې وکړه بس یو 500 روپۍ راله راکړه 500 ورګه رنګ رالو یار هلو السلام علیکم हाँ ठेकेदार څنګه نه نه منیر مې راغوستی دی جوړول هله مړه اخترله ها واه هغه دوو خړسرو ته مې ویلې ما منیر باندې خرچه کومه بس جوړه مې ولې واخېسته ویډیو ته کومه او تا ته درلېږم بس هغه 200 کسانو والے ګروپ ته وروله وا ورته ولیکوې اسحاق مې منیر له جوړه واخېسته ښه ټیک ته به زمونږ باندې اوس ټیم نه ضایع کېږي ټیلر بیا کپړې نه هلي ټیک ته بند که ځه دې ته وایي نیکي کر فیسبوک پې ډال نن سبا خو د نیکۍ اړو څه دغه نشته کپړه ولاله مو ویني کې فیسبوک نه دا ټوله دنیا را باندې خبر کا ټوله دنیا را باندې خبر کا بس راوړل کله مړ پلی کړی نه کا دا به کاته کې ولیکه ښه ها واو جی دا لو کاشي په دې راځي له خپل به چرته نه راوړي و به شي ښه ته سپیکر مه کوه الله به خیر کې مړه دا ژوند څه تړلې خبرې دي منیر راځي پکې سلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله بے تخشا خرچه دې کړی استاد جی په دکان په ټوله لار مې استاد جی ستاسې پاتو کو خدای شته کاکا کې مراته کړی نو سمړ استاد جی دا لک خوېدل او کنه په کپړو کې لک ټیم زمنګ نه ضایع شو دا سوټ ته او دا منډه د مخې دله جوړ کا لکه ګرور داشته کار نه پاتېږي او یو ورځ پاتې ده نو سبب کې ونی شي نه جی نه کېږي لک چې یو کس تر دیکه منګه پکې ورا خوا کې نه کېږي ګروره ما ته څه ټرایو نه کېږي کنه نو سبب کې نه زموره نه کېږي ته خو ډېر بدخو ټیلر دی لکه تا بیا مخته بالټې اچولې که نه څنګه دا قسم ماته مکمل ځوان ښکاري وبه شي ښه ما درته ویلې چې کېږي به انشاءالله السلام علیکم خی جی استاد جی به دا کپړې د منډې د مخې راله به جوړې کا اورې ماړه ته په خیر دغه وکړه دا هلک دی ډېر زیات چې کوم دی غریب دی اورې بس مخکې ګډېدو ډم دی که نه نو ته څه چل وکړه ماړه دا خو د مرچ په سټه ټول ناست دي یار السلام علیکم سلام ټیک ټاک خیر دی ماشاءالله استاد جی دکان دې ډېر ښکلی ګرم دی ښه استاد جی دا جوړه او دا ملګری ډېر زیات غریب دی ته دې ته وګوره شکل ته بس دغه جوړه ولا چا واغسته که نه او دا ولا جوړه کا یاره کار خو ډېر زیات دی یار اختر شپې ورځې دي تاسو ته خفه ته تاسو ډېر لیټ شو یار مړه ته نه بالټۍ مه راچوه مخته که نه کېږي که نه نو ته استاد جي مړه سټرای مړه کار ډېر زیات دی کنه استاد جي خیر دی لګ مړه یو سړی نیم تروسته کومنګم یو کار دی کنه دا خو زاړه گاکونه تاسو خو ما چاته مخ کې لیدلې نه نو منګه خدای شته راغلی خو ته مونږ پیژنې نه کنه ها سټرای وکړه مړه خیر دی سړی غریب دی تاسو دونه اصرار کوئ نو څه چل به وکړو ها او بشي د تمنه وي چې دا سړی کیږي د خدای ظالمه کیږي بس اختر جوړه پس راځه منیر جانه ښه ماشاءالله په دوکان یې هېڅ خرچه نه ده کړې خدای شته خو ټیلر ډېر د کمال ټیلر دی او ډېر په امید دلته رالمه او انشاءالله دلته به وشي ځکه چې دا ټیلر په KPK کې په 1 نمبر ټیلر دی چې دې کپړې د هر چا نه علي پنجاب هم پکې یاد کړ پنجاب ته هم اخوا ورخور شوی دی چې ده نه کپړې وانه غېستې منیره بیړه مه چوه بیا سیده کور ته ځه او د اختر نه پس پې بیا ګنډې که خیري او ته بیا هم فکر مه کوه او به شي استاد جي دې سوټ ته لاس کا
او دستی کټ کا او دی الکلی جوړ کا سوټ نه کیږي رور مې ولی تاسو اوس رالی دا ټیم د سوټ دی نو ملګری خیر دی به دا لږ داسې لږ دغه وکنه مطلب زمانه غلطي شوې دنه نه ده تانه غلطي شوې زمونږ د هغه ملګري بل عضو شوی دی هغه موږ روډۍ اوسه پورې جوړ نه کړو تاسو ته جوړېږه موړي هله ماړه استاد جي کلک پکې څه کېږي که نه هېڅ هم نه کېږي رور په وخت هم څه کول په وخت پر راغلی وې دا ټیم ستا د کپړو دی په وخت لږه مسله وه که نه ته ما ته پته ده منیره چې په دې وخت کې به تاسو تېرېږي په سر د ښه پول درد دی دی استاذ ته غوسه یي خو ته په ده باندې غوسه مه وباسه خپله ډاکټر صاحب چې دا بلډ پریشر لږ چیک کړي. ډاکټر نشته رور مې زه یې موږ له سیوا کوی ما زمونږ دا ورځې د کار دي موږ ځان له ټینشن کېږو د بجلو د لاسه استاد جي ماړه که لږ پکې څه کېږي که نه بس د اختر په لسمه به دله جوړم رومې نو ماړه د اختر لسمې نه واوړه که نه دا هلک د کوره شړي که نه بس کوره دې روکیه زر ته یم چې د اوس نه لاړ شه څه برته بیا کارېږي وروسته به وځې اوس نه لاړ شه ماړه ته خو هسې څه کې دا بوله جوړې ماړه یاره دا ټایم چې نه کېږي تاسو ما پسې جوړه راوړې ده تاسو ما پسې اوس سوټونه راوړئ زر ټایم نه کېږي زه یې مړه شه به ځئ دماغ هم خراب وي وځه ځه مړه ورک شه دا ځان هم کار کتلی موږ پسې یو تاسو پسې منیره وبشي مړه ته فکر مه کوه یو ټیلر مې بل په نظر کې دېري شمانه ایرو خدای شته که د یو قدم بل واغېسته یو قدم نو ته خو لا وبشي وې او زه به انشاءالله اوس وکړم و د خدای ظالمه ته غویمې مه کوئ ظالمانو ځئ ورک شئ چې زه په تا باندې دا خوا نه نیخه کړم بیا به داسې کار کې نه بیا به داسې دوکه کې بالکل نه و د خدای ظالمه چې چاله کپړې اخلي پیزار اخلي سرسیا ورکې زکات ورکې نو یو میاشت مخکې سړی وکړي چې هغه به ځان له خپل کار روزګار وکړي او کپړې به ټایم ورکړي ټیلر لی ورکړي تا خو داسې کار ما سره وکړو نه دې د اختر کما او نه دې د عام ورځ وکړم اوس به په کور کې ستا د لاسه دقسې د اختر تېروم اوس دې خلکو ته مو ووایه وایي داسې حرکت ونه کوي ګنې دا شی بیا تاسو هم دقسې وخي ګرانو کتونکو د ډېر وخلو ټکولو نه بعد دا نتیجه راووتله چې چالم څه اخلی که زکات وله ورکوئ یا وله څه پیزار میزار الین یو میاشت مخکې وله اخلی ګینې زما په شانتې انجام به وي بس جي نه نه اخرنۍ خبره مو ته وکړه اخرنۍ به دا دی چې انشاءالله وبشي السلام علیکم امید لرم چې ستاسو ویډیو خوښه شوي د داسې مزیدار او فني ویډیوګانو دپاره زموږ چینل PK+1 لایک کوي شیر کوي او سبسکرایب کوي یاد ساتئ بل آیکن نه ګوره بالکل نه نشي خامخا یې ورته راوبغوئ بالکل بل آیکن د سره ضرور کلیک کوئ چې زموږ نیو ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت میلاو شي PK+1 سبسکرایب کوئ